امیر صاحب ډېره ښه ده خدای او د رسول خبره. امیر صاحب ډېره ښه د خدای او د رسول خبره، خو د پښتون ولس خبره د بیخي هیره ده. دا معتبره ده، بهتره د بیخي هیره ده. یادوي شرح و بشره د بیخي هیره ده. د لاورۍ قارغې صفت خو د خمیش په خوله وي، د پښتونخوا سپینه کونتره د بیخي هیره ده. خانجي اختر له د ټول کور جامې وشولې، خو خانجي د کور هغه نوکره د بیخي هیره ده. خانجي اختر له د ټول کور جامې وشولې، خو خانجي د کور هغه نوکره د بیخي هیره ده. مراد تا چې به همیش پکې جانان یادو، هغه ټپه هغه سندره د بیخي هیره ده. هغه ټپه هغه سندره د بیخي الله توبه نو ستا بنده دی ورته څه ووایم. الله توبه نو ستا بنده دی ورته څه ووایم، خوله به مې ماته کړي که حال ورته د زړه ووایم. الله توبه نو ستا بنده دی ورته څه ووایم، خوله به مې ماته کړي که حال ورته د زړه ووایم. ته که تشبیه د تورو ورکړې نو دا ستا خوښه ده. ته که تشبیه د تورو ورکړې نو دا ستا خوښه، خو زه لیونی نه یم چې تورو ته باڼه ووایم. ته که تشبیه د تورو ورکړې نو دا ستا خوښه، خو زه لیونی نه یم چې تورو ته باڼه ووایم. څنګه ورغاړې وځم څنګه یې راسم لومه، څنګه ورغاړې وځم څنګه یې راسم لومه، څنګه د ځانه غټ غمونو ته واړه ووایم. او د رزق وګوله بسنه څه چل وکړمه، خو د رزق وګوله بسنه څه چل وکړمه، خو د دیدن وګو ته به سرنګې ماړه ووایم. او دا خو کیدی نشي چې هر سړی په زړه کې ځای کم، دا خو کیدی نشي چې هر سړی په زړه کې ځای کم، دا خو کیدی نشي چې هر چاته به زړه ووایم. او زه یې په دواړو سترګو پورې کړم ورمنډې کړم، زه یې په دواړو سترګو پورې کړم ورمنډې کړم، ستا د قدم د لاندې خاورې ته رانجه ووایم. او چا ترې مراد باره کې وپوښته نو دا یې ووې، چا ترې مراد باره کې وپوښته نو دا یې ووې چې سړی ښه نه وي، چې سړی ښه نه وي نو ولې ورته ښه ووایم، چې سړی ښه نه وي نو ولې ورته ښه ووایم.